سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو همدغسې سبسکرایب کړئ چې تاسو د همدغسې نورې هم په زړه پورې او خوندورې ویډیوګانې جوړې کړو. یوه ورځ یو میرمن چې د میړه څخه هیڅ وخت د مینې جمله نه وه اورېدلې ناروغه شوه. میړه یې موټر نه درلود، نو خپلې میرمنې ته یې وویل چې راشه زما په باسکل له ما نه شاته کښېنه چې روغتون ته دې بوځم. ښځه په داسې حال کې چې ډېره شرمېدله د میړه شاته کښېناسته، خو نه پوهېده چې لاسونه چیرې ټینګ کړي. په دې وخت کې د میړه له خولې په ناڅاپي ډول واورېدل چې له ما نه لاسونه تاو کړه. ښځه په داسې حال کې چې ډېره شرمېدله د میړه د ملا څخه یې لاسونه تاو کړل او د خوښې اوښکو یې په اننګو باندې لارې جوړې کړې. نیمه یې لارې ته رسېدلي وو چې ښځې په میړه غږ وکړ بېرته به کور ته ستانه شو. میړه یې حق حیران شو او ویې پوښتل موږ خو اوس روغتون ته نږدې شوي یو، نو ولې بېرته کور ته لاړ شو؟ ښځې ځواب ورکړ د سر درد مې ښه شو او نوره هم ځان روغ احساسوم. میړه ښځه کور ته راوستله او په دې نه شو پوه چې د ده د خولې څخه وتلې همهغه یو جمله چې له ما څخه لاسونه تاو کړه د مېرمنې د روغتیا سبب شوه. نو دوستانو، ښځې رښتیا هم ډېر ضعیف او قابل رحم ذات دی. باید موږ ورسره ډېر په نرمۍ وخت تېر کړو او ډېره ګزاره ورسره وکړو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ چې موږ تاسو لپاره همدغسې نور هم خوندورې کیسې، اسلامي او طبي معلوماتو باندې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو سره یې شریکې کړو. مننه.